دا اسپه د چا ده؟ دا د اسلم ده. دا خو ډېره ښکلې اسپه ده. دا اسپه د چا ده؟ اسپې زما خو ډېره خوښه شوې. یاره سمه ښکلې اسپه ده. دا اسپه مې لالا ده علمه. دا اسپه مې خوښه شوه ماما، ډېره ښکلې اسپه ده. اسپه خو دې خوښه شوه. تېلې لالا له مې علمه. دا زما ده. نو په څو یې خرڅوې ماما؟ دا ته اخیستی شي. بس کوشش به کومه چې ویلمه که نه. دا خو ګورې ډېرې پیسې دي، دې خو تقریبا 4-5 روپۍ نو ما سره شته که نه پیسې را سره ډېرې دي. کوم دې وښایه. په دې پیسې پیسه کې شته که نه د لالا مې؟ موبایل راکړه. اوله پیسې کې شته دی که نه. زه به داسې کار وکړم چې زه به خپلې دې پیسې ته ولېږم. ټیک شو. یا اسپه ده چې سټې مې ته بوځې. صحیح ده که نه ماما؟ ډېره ګورې زه ته یې لیکلم. دا ساتلې ده. صحیح ده ماما. دا یا خپل نمبر ته لیکم. دا زما ده. 344 500 69 790. هلکه په دې کې خو یاره تقریبا 2.5 لکه روپۍ دي. زه پرې نه پوهېږم ماما. پوهېږم زه بس دا صحیح شو ښه. هغه دی لاړې وشو. دا موبایل دی واله. صحیح دی. خو داسې کار وکړه اوس یې بوځې که وروسته پسې راځې؟ نه وروسته پسې راځم. بس دا صحیح چې وبوغم درپسې وکړم. نه الله دې خوشحاله که. یو پیړه شرنګ ورکړه پنجې ته د چا د زه ته. دا صحیح ده. زه ټیک شو. زه لاړم. زه ډېره ښکلې اسپه ده. لالا به مې سم خوشحاله وي. اسلميه او اوس نه ده خرابه څه ټوکه ټوکه دې راغلی شي. هلکه مړی د خوشحالۍ خبر دی. څنګه چانس د څه چانس؟ هلته چې ولاړم هغلته هغه ساده ګل تاوېدو را تاوېدو ایسته مې په هغه خرڅه. روکشه مړه په دې سپي خرڅوې؟ نو خبره خو واوره که نه. داسې پیسې راولېږلې او اوس په ته ورشې هلته ورته ناست وې. د اسپه خو زما د پیسې به نیمې کړو. ماله چانس د خدای خاطر وکړه دومره د ګناه ډک کار دې وکړه. هغه ساده باده هلک دی چې ته خان ملک ګیره وه. خان ملک کم دی خو چې صحیح وادې اورېده چې چانس دی لږ روده شي بله مې ګورې نه لګي ماله چانس غلط کار مه کوه که نه مې لګي یا لکه مړه ته ستا دماغ خرابي. ورشه هلته به ناست وې. دا ته څه کوې؟ دا خو زما ده. ماله نو خو چې څه د غولو ډک کارونه به ما پسې راوړي. هغه د پخپله د خدای تعالی غریب سړی دی ماله. ماړه ځان نه راته ښه سړی مساده وه. اوس نصیحتونه شروع کړې. په خپله ټولو په غلاګانو پسې ګرځې. ما ته یې دا زه خو غلاګانې کوم په دی د سره خلاص که خو زه خو پکې مخکې وروسته سوچ کوم که نه چې چا وس کېږي د هغه نه غلا کوه. د بېوسو خلکو غلاګانې مه کوه. خدای پاک په دې بیس جوړ کړي بیسه. ظالمه 2.5 لکه روپۍ وې ورسره. نو 2.5 لکه روپۍ دی ګور کپنو. هسې ماشاءالله ته ووه. بس زه ټیک شو. زه لاړم. زه ستا شو. ظالمه نیمې به مې تاله درکړې نیمه ما اخیستې. خبره ښه ده. ښه زه ورځم چې سړی رخصت کړم مړه روکشه یاره. اوس بیا لالا راولي. لالا رالي. رالم د خدای نک بخته زه په سلطه بدم ته لکه څه کې پردیس پیسړی. دا مې تاله غشته ده. الو ما زما هغه موبایل دې مړو خدای نه تبو برباد کړ. هغې کې خو 2.5 لکه روپۍ وې. خو پرې نه پوهېږم خو هغه ماما نه مې واغېسته پیسې ځان له واړولې. راشه کنه په غم دې واړو نو خدای نه تبو برباد کړ. چاره دې واغېسته یو ماما و که نه؟ یو ماما راځه شابه اس پر پرانیزه چې ځو شابه راپرانیزه دې خوشه دې چک پر باندې ولګوي. ولې ماما دا خو ما غشتې ده ماما. د چا نه دې اخېستې ده؟ تاسې یو ماما اوس سره ټوپۍ په سر کړې وه. د خدای ظالمانو چې د جمعې په ګنکپانو وړي دا خو زما سپه ده. دا بل د لمر ته تړلې ده. راشه کنه دلته ګوره دا پکې بل د هغې وي زما سپره. اصلوي ورې زه تا نه نو پېژنم. ته ما پېژنې خدای دې بېخته چرچرکي وباسه. دا سپره چا ده؟ دا اسپه دا خو د ما د رور واغېستی. 2.5 لکه روپۍ ورته ولېږلي. یاره نو د چا نه یې واخېسته؟ هسې 2.5 لکه روپۍ دیږې. سره ټوپۍ په سر کړې وه. دا سور سپین سړی و. چا چې سره ټوپۍ په سر کړي غلي. خدای دې تباه
وال مه کوه. برباد دي سړی نه وام نه چړځي وای بلانجه دي واړو دا شابه چې خپل باسه مړه ځان کارونه کوي نه نه مال خپل اسپه. چاس په راځي خو شو باندې خوري چک نه کوي دا چې تو بابا را پانی دې داسې به ته نو خو دا پانی څوک وای دا کته خو سړي ځامن وال مه کوه ماما. دا شابه څه مړه سې به ته نو خو کنه قسم ډېر تباکه د باس پر پرې باندې په بازار کې مزدوري کومه مال خپل پیسې. ورڅنګه سټ روپے والا په څنګه ده انا کدا خو با استاغه یار بنو چانسي دا مړه چانسي په شي نه کوي امغه ده امغه ده. چې تو راځه ورته ورڅنګه د جهان ګان کپ ده راځه دا سپاره نیم سر د شمولاګان ملو ګاګان راغلي دي او بیا سپدما ده موږ له کار ګوره په دې بیخته سره ګلوبا سره څنګه اته دا په وی ویټي کې واز ویرا چا بوزا می تا خو ما نه نو دا خود د دا وایم هغه عالم نه مخ مرا جواب راتونو غوستې دي هغه مو چې پلار ته غوستې الحمدلله زما حسن یو چرچا وا الله یا الله زما لا نه په دوکه شوی پتا څوک څه کی دا بلا لا دوکه شوی ما پدغه خيري درچې د اخیری نه پاغه زه دوکه شوی ما انا خو قارغم قشتي هغه وتر خو دې چې پړه تا نه خو تورانه کم کلی دا ته خشتا وازونه خو کوي یو کوم تانه قشتستانه مې ډک مخې تا غواړم توبه یا توبه دمخ نه جمعات نلکه جوړه شوی راته د مخ کلی مخ اخواسه مړي خو د قیامت ډیر خو به بیره پنځه کا او د څه کار نه کنه چې زنه لاله لا کاجل راولم او کنه را کاجل تاسو په کور کې ناستر کې ته به ولا راولي پوری به کاجل بر باندې بنا کوم کو دا بني په اور میو نسو دا څه کوي پرني زما بم څه کوي اده ولتا ته اوس خیم چې تلار چې ته تو شیطانه ته چې وره ولې نه کی یو کاجل دا د امتیاز توتی لور ده نه د امتیاز توتی به لور نه دا بل څوک نه بس چې څنګه امتیاز توتی په حسن په خط بر داسې به غوړي هغه ډیره خو کاجل ده کو دا بني په اور میو نسو ډولي پات ورني نو زمانو په پاکل خوای خزا به مکه ما د دې کور ورو کنه کړه کنه زمانو په پت پورني ها دا ستا خوب دا زما د زوی کور دی لومبي موري یا نو سره د دې څه وی لومبي خزې وی پتا تیراله صبر وکړه د دې زوی باندې داسې زړه تورو مکنه کو د زړه می تانه تور نکو نو بیا وای لکه څنګه چې خاون په خپل موټی کیونی و او مور پلار دې په پرې خودل او تاس کاواله دا واغ قصه پتا بزرا کوروانو پچا پتا نو اړه کا دنیا الویره چې ته بلبو کوم ته غواړې ان شاء الله زه د سره مخه چا سره ته چې کوم مقصد کې پاکه مقصد کې باندې کامیاب دې ومه خدای په دې سپینسر مټي د بوزي څنګه نه الله دې تا په دې تور سر باندې طلاق کړي بیبي تا خو بابي زبرت الله خبره وره زما غندې راوړه بابي ما بي پرې پتندر دي بابي موډه کاجل بس تا پتندر رستا مور مولې زدا سکار کومه چې لوډر کې ار سره چومه رازو دلته دی رکی هغه کډم وروړو پلاټه یې موای وې دلته راځه او د سکار تاسو ورته چې ځان لرا کوته زبر زکنه زما کنه دلته کې نه کوټه ته مزه کینو پس پټ کې پټیا پاسې نو هه مکه زما دا چل وو کنه دا لرګي چې په شان مخ کې ویلې ته بلات شي پیسې عزت مې مکوه دا پاسه ځه عزت مې مکوه یاره بای سکنه نه زما خبره وره نه پاته ما پرې کړه الله دې مخاو کړه نه زونه را باندې مخاو خبره وره دینه خوسم چې په لام جوړ شوی دی او چې کاجل راولو نو لاله به پریدي ښا هغه پنځه ما ته دا څه معلوم دي دوی ته بل خزا و د پوټین ځان جوړ کی کنه د خپل خزینه ډېر زړه له دوه ځامن د کړی تیار شرمونه دي پیښې کو شرمونو نو شرم دی او کدا دی د مخ نه نفارو ډبلې سي بیسه جوړه شوی په ځوانه کو شرمونو او کو ارسو تا پزلو بیلو رالیو پسې پندو کی پسر و پسر رالی دې تباکی ماته پردي تصویران په واتس اپ را لګل مې دې بل قچان خپل ځواني اچ میو قتل ناس په خبره ده په ویډیو ډېلې ان شاء الله ما دې بدرنګ خاون په اوس و دې کنه د قصې بستا په شان یو بل
ستا په وجه به هغه هم اے سوځوم. خبره واره کوټې ته خو مخه کې خو ګورې ما بره په ډونګه کې پیسې خو دي ښه اده ګوتونه کې په تندر دې ستا بې پیسې لګي ډکه بوسخکې ځان سره ګرځوم. بوسخکې ګرځې خو ستا زمانې وې که نه تا سره خپلې کم ځای وي کینه خپاره د اخلاقانې خو پکې هغه دغه مسکینې کرتلې نه وي چې هغې د میز د چپوټې لاندې 500 روپۍ ښوي چې هغه کچین ته لاړ ته هغه پیسې نو راوړه. مسکینې له مې کپړې ګرځې بیا پیسې نه رالېږلې چې څوک یې نه رالېږي هغې نه خو بیا داسې علي ځه خوله بنده که زخمه بنده کې خو باسه او د ټیکو سیخ رانه جوړ شوي دی خو عقل او ادب رکې نه راځي ساره کډه کوډه به د خبرنده کې کېدم او دا کوټه به د دې کوټې ته به زما ولې څه کې دویم واده پکې کېسه دې خوا راشه یا خیر سلامت دا خو بسکر بابا دی ښه بابا څنګه یې نیمخه ولې؟ اخواشه ولې دا راته ووایه چې ته به اوس زمونږ د کلي خانګوټو پسې راځي او زما ګیلې به ورته کې نو ولې راځم به پسې نه چې تاسو چې کوم دی نو زما خبره نه منې ته مې وخي دا الو مې وخي نو خانانو پسې به ګرځم نه داسې کار کوي دا جګړه پرېږده چې زه کور ته یو پیاله چای به وڅښم اورېږه ولې ما په دې دونه ټیم کې په زوم باندې لاس نه دی اوچت کړی ښه او زړه مې وځي د خپله د ژوړن کوم او د سپېدار پسې دی نه دا کارونه کې وایي نو دا راته ووایه بس صفا راته وایي څه عمل درسره وکړمه څه چې دا زړه مې سکون کې شي ښه وایي قار راغلی څه به شي څه وکړم یا بابا چې څه خوښ یې وکړه دې خوا راشه خو یو چې کوم دی دا خطرناک دی به وار نه کوي ځکه چې زما دا خوږ هم خوب دی غواړي غوږونه ونیسه غوږونه ونیسه د چرګې اواز وکړه صافه او د چرګې اواز وکړي نو ځه ځه بیا وکړه بیا اوس ودرېږه لږ پیرې کښېنه پاسه شه شابه یو دوه درې تیز تیزه څلور پنځه سم کښېنه شپږ اوبونه پکې مه وه اته نهه لسو کښېنه واپس وکړه بیا لسو څنګه پکې وکړم وکړه پکې او دوه درې پکې نور هم وکړه تا له نور هم خوند درکوي ما وایي زه به تا له سزا درکړم راته وایي جونګه پکې وکړم ما وی چې ته خوشاله دی ګیله زه نه خوشحالېږم وایم کوم بیا لاړې خانګوټو پسې او ما ته پته ولګېده هغه خو مې رخصت کړ ما وی په هغه ملته کې دوه درې ټوپونه وامه خو خان او زمونږ د کلي ما وی د کوره به مې وباسي خو ګورې خو بیا راته پته ولګېده که نه نو دا کونټۍ خو مې باندې یو پرې ماته کړې وه خو ګورې دې په باندې په میز به صحیح ده که نه ځه ځه خانګوټې ما پسې راولي د دې چې دا یاد دي که نه دې به بیا داسې چل کوي نه